دلته کې موجود دی زمونږ د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر جنید اکبر صاحب. سر سلام کوم تاسو ته او دلته تاسو موجود یئ. د عمران خان صاحب ازادي هر یو کس غواړي چې کم کس دا غواړي چې زما ملک ترقی وکړي هغه د عمران خان صاحب ازادي غواړي. دا راته ووایي چې د عمران خان صاحب ازادي به څنګه کیږي او کله به کیږي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف تاسو وینئ د 9 مهینه مسلسل څومره اویلیبل فورم چې د جنگ سره کو هغه د احتجاجي کو هغه د جلسوي کو هغه د اسمبلی کو هغه د پریس کانفرنسي کو هغه د ټاک شوګانی اولنې ورځ نه پاکستان تحریک انصاف کی عادت او ورکر چې دی نو هغه کوشش کوي او زموږ سره چونکې مونږه پولیټیکل پارټي یو مونږه سو ګوریلا فورس نه یو چې مونږ عدالت نه بغیر جیل مات کو خان صاحب راو باسو زنګ سره چې سونا آئین په دایره کې سومنا اویلیبل دغه دی هغه مونږ استعمالو او بهشکه مونږ تکلیف دی زنګ ورکر خپه دی چې عمران خان مسلسل د دونه کوششونو باوجود چې دی نو هغه چې جیل کې دی او هغه د کم طاقتونو سره د چا سره چې اختیار دی هغه ډېر زیات مضبوط دي او دا وی په دغه رویو په وجه باندې د ریاستي ادارونو او د خلکو فاصله چې دی نو سیوا کیږي نفرتونه سیوا کیږي او د عمران خان په دشمنۍ باندې کې دغه طاقتونه دغه سسٹم چلول چې څوک سسٹم چلای هغوی صرف دا چې عمران خان جیل کې ونه ساتو هغوی ادارې تباه کړې. تاسو نن وګورئ د 24 آئینی ترمیم په شکل کې چې په دا واحد ترمیم دی چې په دې کې د MNA زنانو چتې شوي دي MNA ته جیلونه اچولي شوي دي MNA ته چې دی نو هغوی ته د اربونو روپو افرونه شوي دي او دا هغې امنډمنټ په نتیجه کې چې کوم نن عدالتونو وجود راغلی دی هغه عدالتونه چې دی نو کنټرول دي د هغې ججان کنټرول دي هغوی فیصلې کنټرول دي. پاکستان تحریک انصاف هر فورم باندې ځکه احتجاج کوي چې مونږ زه تاسو ته دا خبر وکړم چې څنګه د عدالتونو او د دې ججانو نه هېڅ امید نشته خو صرف دا چې تاریخ لیکلی کېږي نو چې دا پته لګي چې څوک په صحیح طریقه سایډ و څوک په غلط سایډ و چا د مراتو په وجه چا د لالتونو په وجه چا د یری په وجه چا د آئین خلاف تلی د قانون خلاف تلی دي په غلط سایډ باندې وي. صرف تاریخ مونږ لیکل غواړو او د هغې دپاره مونږ هر فورم چې دی هغه استعمالو او انشاءالله تعالی مونږ مایوسه نه یو. پاکستان